چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړا او چا څوړا او چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي وې داسې مې اورېدلی چې یو ډېر خسته غلام خرڅيږي او داغه خرید لازم وې چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلکو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وې ما سره خو نور څه نشته خو د تارونو یو ما شوړه غوندې ده راسه وې په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان يم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو داغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختیو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چشپا او رزم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت کو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه نو سډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ با په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چې یوانی کی دی کړي یو په لس یو په وسوا یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معاملہ د کرم بینو علا بمونگ د جنت تقاضا کو او جنت تبزو او که معاملہ د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومر منزونا او نیکی چی مونگ کو پا 24 گھنٹوں کی چی دا اوقات را جمع کئی نو چشپیتا تیا کالا چا عبادت کڑی نو دا غینا شپگ میاشتے نجوڑی شپگ میاشتے نو دا شپگ میاشتو پا محنت با تا جنت غواړي ته خوشپک میاشت نوکریو کا حلالا کتا په د شپګو کټو کوټه جوړ کړم په دې مخ می تو کا اسه خو پشپک میاشت نه پشپک ورځي کیم بنگلا غسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې
ورځ تیریږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء ده چاغه له خزان نشتا هغه له زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء د بزرگان رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نکا په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي زما عزیزان قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغله دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کې دل سړیتا دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدی وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حور باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حور وینه ورکو نه جنت پکار دی او نه حور پکار دی او نو غلمانان پکار یو ټکه غواړم کدی په وس کی وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کی نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې ہے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد وایم چې د تزانو خا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې خدای به تا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغس
چې لیکلي واغسته چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړي ته بې وعدې شو ټوله شپه په جړا تېره کړه د سهار کې ولا خوب ورغې څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریګه ما. وی ما ورته چې شرمنده ام درتا او وعده پورا نشوا. وی راته وی امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړی و په مغه شي خدای خوشحال کړ. دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله او تکی. تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندستان زمکه بداسي خلق پیدا کوي. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده آسان. سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او درې ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل زاجیبه غوندې ده داسې ځینې بزرگان په کې را پاسي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان دا چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یہی تاسو ته په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم. زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسولې دی او دعا مې ته اغستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام ګناونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړو زما د خله کې والا ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته څوک څه نشي ویل. نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کې مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی. نو زه خپل فقیر یم دا لګي ډېرې غړي وړي چې وایم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش م جوړے گئی اسلام فروش م جوړے گئی د حلال او د حرام تمیز وکي. یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منی سا هغه ته نږدې مورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغ اسلام ویلي دي. درې تبلیغ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بيدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا په
په جبه ور سره نشویلې په زړه کې ور سره قطع تعلق کا مخې په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی وایم زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګند بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زنه د چا جنازې کوم داغه سړی جنازې لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زیات او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې مزه ده شخ خپل کار کا مړی لا بنرازه مرزا وادلا بنرازه مرزا مړی ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې اورز یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک موټر بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دي چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او په خپل اولولي زما په خبره پوهیږي په خپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږي په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تھا اللہ فرمائل چھے پیغمبران سوک چی پا دنیا کی ستا پا مخ کی سر نگولنش چاچی پا دنیا کی دو خدای او ستا پیغمبریو نمانلا پخپل ذات میں دی قسم ہوئی کتاویا کرت امدد پارا بخنو غاڑی نو پری بین دما اویا کرا پایت کرسی لوٹے دم کو دا مڑی سپیگمو تے اور واچو دیو پا قبر والارم خلق آوازو کو ویل ٹولو آئی چی دا خسڑے آگا چوکو دا آگا کنزل بچو ستا پا ایمان کے دا سے نعوذ باللہ ستا مذہب دا سے اسلام چی دے دا ڈکوسلی دی قرآن ناول دے دا پیغمبر حدیث دا یہودو ڈکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټولو وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبر واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو نو مان دا ګیره کله لا په ولاری یو دلان دي په سلور بول
خرتمو ہے چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړې توپ کارونه په ژوند الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زمانو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ماں شاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي او سغم مردار شنو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو او دعا ورته وکړي تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دې مونږ رورا ما تاسو ګرځي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل ته دعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي نو البته بل تستافه کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کو نت بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی ما نه د قبر تپوسو کی د قبر معاملې ما په سترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلی په سترګو 300 کال پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کال قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره دمره زلفي دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت داسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دیونه ني سیمال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورننس پدې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه پدې ګیره مې ولا لاس والو تابل رخم دي پدې وختو مې ولا لاس والو تابل رخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړي او 315 کال یې وشو چې مړ دي او دا ما چې لیدل د دې 20 کال دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بده هیر شي کدی ولي دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپوره په سوات کې تپوسو کوي پالپوره کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو
او داسې خپه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګورئ ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېږي او تارونه بار راوسته چې بار تارونه راوسته هډ فونه غوګونو ته ولګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لګولیو دا غي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال دا او یو معامله د حال دا مونږ په حال پويږو په قال لیکن په حال نه پويږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شو اهل دل ته نزدیکیږي نو علا به ملغلره کیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کیږي نه دیکھو ګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې میں حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدو خط میں ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو داسکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې نسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خود او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وې چا گئے جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې پلسم ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاہ کې وہ ذرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے
निकल जाओ। और मौलाना थानवी चे चाहते हुए निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते और खान रह गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चे मनीसा माल वाली वेल तबियत में कमजोरी की माल पासा वेने जी मसले तपस को माल पासा तबियत ते कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगा ओकरे माल बिया निजदे ना नशमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लर्जी गिरी मोजे रजुल दी चल जोड़ करे ओ संडारा मौली से रोजम आओ जिस तासरंगम खन दे देर खराब है ब्याह बस ब्याह भी उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बदना और मर्श दा मुर्दार से ब्याह बस जाते हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम। ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासु ख्याल रहा सोच को देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक घर बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दुमर दरोग जनो बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं लेता दुमर दरोग जन इस्लाम जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों। अब पैतास तकरीर और असेंबली में वाली माता का जका में माता का शरीयत बिल और तप्रोतो ने मंजूर मालूमी गिदा शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल चा इजाद द इजाद नो ची असेंबली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल टोल स्टा प्लास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूर है नहीं मंजूर माप दे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक जामातु फी नहार रमजान दरोजे पमियाश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो मियाश्ते बपरला पसे रोजीनी से अलाई आमन्ना व सदक लाड़ अनोर काजियान वर्ता वही ला खतीबान वर्ता वही फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के खो तरतीब दे अवल तहरीर दर कबे दे ब्या दो मियाश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का काजी अबू यूसुफ वर्ता वही ची मा टिक फितवा वर्का
اخو بادشاہ دے زرګون مریونه ور سره دي که اوس می ورته ویلې چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادولې چې سی خوخه یوابه نه بادشاہ له د صفت ورکه چې دملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د صفت ورکه مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق ای او لوی لانجل مالدار راغه جی کار دې شي بس خان نه خدای بخیر بل دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس ته دا نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ته دا او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا علماء نه تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړ دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मालबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठे होंदी भी रोगना है ठीक है नहीं बोलता उसका कहना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओढ़ो के वड़ी वागी कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नवर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा ना ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतानी सबा ची ब्याह आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल अकड़े हो सता कबूल कर वे निकाह बहुशी हो बस नोर चाहते हुए गग मकावा ख्वाफ्ता की ओजल निम दासे जराजा मोंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हज़ाओ जन गैरा मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु न प्रीही तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोई चे द गरीब हो द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली वेले शी वली जका चे पैगंबर अलता जड़े के ख्याल दाओ चे दा मालदार खलक रागली दी गोरा के मुसलमानान अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रुंदो तपोस लरागे नो तबियत कदरे के खम तेरागे नो अबसा व तवल्ला और तरा मामा पाराम के ने खुदा दे रहम कई ओ बगोरे द क़यामत पौरजे ओ बगोरे द क़यामत पौरजे चलो लोए डले बद चा जहन्नम तरवानी
आलिम बुजुर्ग औलिया अल्लाह दास्ता सुमख के पदे खावर लांदे चे प्रोते जमा पकलुनो और सर ताल्लुक वासिता पाती शवेदा पकलुनो प जिंदगी के बादशाहानो तम चरिटी टा खबर न वाकड़ दाजे च दे खावरम कदर को او دا خاورې پسترګو کې واچوم نو دینه خد وی به ماته بلخ کار نشي د دې لوی وجداوا چې بادشاہان به هم د گریوان ننیو او چری ورته ټیټه خبره نه وای تاسو خیال راغی د جرأت بزان کې پیدا کوي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبرو یو حق ستاسو دوا پکار دا د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کال د پاکستان کې ما سلويخ منټ هم د پاکستان حکومت نه منلې نے منبر منم نے صدر منم نے لال قرطائی منم دا کو سڑب منبران دے سملو چی اگو رئی ورشی چوک بگڑی چرئی او چوک بناستی اغورزی او ناسو سگرر من کو پسان پویم نشو بس لڑے ملتام 50 لکھ روپے والے وے ستاسو خیٹے دے چرگانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پورز بستا سخیٹی چرگان بار را غرزئی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما تا خود د خاور تولی دیوانی او ستا په کور کې د جنریټر لګی دي په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټر لګی دي ولې ته د کمې مور زوی والله چې تیکا تیکا د کوم پکوړای دي کېدم او وخت د سپوتا واچو که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی وخت مې پسپو نه خوړې نو زبر سړی زوی نه سپوتا به وخت 2 کروڑه به مرداروم الا بدا 8 کروڑه د سړی ځامن کی کنی والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبہ د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحبہ کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہی څه شي بادشاہان سے خانان او نوابان سے وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنائی بدی پا این و آن ورنکمان کیو ظلم دی ظلفی پلاس کیوزی یو وقت بدی پا درس جہان ورنکمان کیو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانیامت بد جنت پا خوان ورنکمان سو نوینم ستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لبتر حق زان ورنکما معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے زبچالا رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا دا شنڈو جام حرام دے سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دے د جناب محمد رسول اللہ
टोला औरत जनाब रसूलुल्लाह उनलिद नु पे जड़ाए और रस्ते रख माखामी ची उलिद नु बियाम जड़ल वर्ते वे सौबान उस खुद उलिदम दा अल्लाह बंदा नु उस वाली जाड़े वर्ते वे या रसूलुल्लाह पे क़यामत के कज जन्नत तलाड़ मां नु तब चरता जन्नत के पलु उमर तबो के नास्ते या रसूल अल्लाह दासी जन्नत बजत से कम चे चरता के तानवी नमा जन्नत जन्नत खबर अस्ताद ली दो का कुरान राग है मयुद्व अल्लाह व रसूल फौलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वसालिहीन। ए पैगंबर सौबान तो हुआ चिप दुनिया की दिचा सरा मीना उपचा मायन ये नुप जन्नत के बम दसरवे दाशिक जमादिजान यो दर्द दे चिदचा पड़ के पैदाश वर्षा अबू हुरैरा ना दा दर तपो सुके लसरत शिवी लसरत रोटाई ना पड़ अबू हुरैरा उगे वो या रसूल अल्लाह पुख्दा मेरी कसम हुई चटोला औरज में तमन्ना दावी चिस्तर गुमिस्ता चेहरा अनवर तकतले और पजड़ मिस्ता हदीस लिखले के दले वल्लाह का नबी दर उठाए परवाश था न द लोगे और न द तंदे और न द नास्ते और न दम लास्ते शौक में दादे चिस्तर गुमिता तकतले और पजड़ मिस्ता हदीस लिखले के दले अबू हुरैरा बिलाल ना ए बिलाला सामल के दुखदे बंद चिकल जन्नत तलाश नुस्ताद पढ़ो कशार माना मखिम प जन्नत के रवानी ताओ शाक मूंग दगत यो सड़े और उठाए बवरता तैयार रख द्रेवरज फिर उठाए बंसवद इम्तिहान द पार द्रेवरज चे बंसवन लाड़ू दियो यहूदी पर दरवाजा के सवाल रोटाए यहूदी सलो रोटाए वर्कले दागस्ते वर्तते गप्पा गप्पा द यो रोटाए और वाचले चागा को खड़ा बले ब्याह का पिया बले और वाचले चाहे कोड़ा ब्याह का पिया सलोर वाला रोटाए और वाचले ब्यास्ती का पल और तेल कोर दे और को मालिक तिद्रीर सलोर रोटाए राकड़ी वादी वा कोड़ी नो उस वाले गाते अस्पी और तेल कोर्स था और आंशा चे रोटाए मालिक दर कोले नो दागे इबादत ते कोलो और चिंतियान द पारा दरबाने द्रे और रोटाए बंद शन और आली खुदा दुश्मन को पिसा के सवाल को ज़दी यहूदी स्पेमा कदलवो की मरशम पदे दरवाजा के वल्लाह के बले दरवाजे तलाश नन द सुद द ज़कात पैसे द सुद फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट उन्होंने चिकमा कटौती की 7.5% सूद चिकम लगी अगे न 2.5% हुकूमत कट की जक़ात नामा पे के पैमान हुआ है खरेला बनारस है और पसर की नखरा नावी की गोल च पसुचा प्लेट के वा चालवाती जोड़ीगी न पसुच जक़ात नामा के दे दा हलाली की आगा शुद्ध जक़ात पैसे नन मुंगला सियासी रिश्वत के राकड़ले की अद शुद्ध जक़ात अगद शुद्ध जक़ात पर पैसो ब्याच दा जक़ात मेंबरान कम मुकर्रर करी दुई खुदा पर तना को सटकुरी का टोली दुई वाले चा गरीब ले आना और न करा आना अजीजा वल्लाहिल अज़ीम चिप खबत पोए और मां दे खपल खुदा तत्सवेली दी नो चे माखाम में वेली सहारे कार करे और चे सहारे वेली माखाम में पसलवे काल के में सर न दे टिट करे ददे गद्दारानो
او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړي حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغب منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند که خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې ده څه چل دی لاس درکې داسې مه لاس لاس درکې السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې بس غریب سړی لاس درکې السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه یې ښه جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا ځایونه هم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دوی سره دولت نه دولت نه مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوری چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناست دي انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجیح ہے د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې تیالي خپل نیکان شي هغه زمونږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی اغي اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړای واغسته روان زرا پاسه ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه خبر اور اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زوزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته مزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وای زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه ما په خبرو پوهیږي